السلام علیکم قدرمنو خویندو ورونو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. قدرمنو خویندو ورونو، زه نن یو ځل بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضر یم د یوې نوې ویډیو سره. خدای دې وکړي چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او یو څه ترې زده کړئ او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده وکړئ. قدرمنو خویندو ورونو، زموږ د جرمني ژبې د لغتونو په برخه کې به تاسو ته ویډیوګانې هم اپلوډ کیږي او د هغې ترڅنګ به د غش خایبون په برخه کې یا د املا په برخه کې به تاسو ته هم ویډیوګانې اپلوډ کیږي. راځو د قدرمنو خویندو ورونو د غش خایبون په برخه کې زموږ ستاسو لومړنی درس دی چې هغه د ګروس اون کلاین شخایبون په باره کې یا د غټ او واړه لیکلو په باره کې. نو زیات خویندې ورونه د دې سره مشکل لري چې څه باید په جرمني ژبه کې غټ ولیکلی شي او څه باید واړه ولیکل شي. قدرمنو خویندو ورونو، زه د ځینې څیزونو یادونه کوم چې دا باید ټول غټ ولیکل شي او د دې څخه چې نور هر څه وي هغه واړه لیکل کیږي. نو هغه څیزونه یا هغه چې دي فرض مثال نومن، اسم یا اشیا چې کوم یو دي هغه ټول غټ لیکل کیږي. زتس انفنګ، د جملې پیل باید غټ اوسي. نامه، نوم یعنی نومونه یا نامن باید غټ ولیکل شي. انغیره، بنا یا سریزه باید غټ ولیکل شي. د دې څخه قدرمنو ورونو خویندو ورونو چې نور هر څه راځي نو هغه باید واړه ولیکلی شي. راځو مثالونو ته. فرض مثال د نومن په برخه کې، نومن په برخه کې موږ سره مثالونه دي. فرض مثال د غاریو، رادو یو اسم دی نو دا باید غټ ولیکلی شي. د شلوسل، د شلوسل یعنی کلی دا باید غټ ولیکلی شي. زت سنفنګ یعنی د جملې پیل. فرض مثال اش بین کرانک، زه مریض یم. نو د جملې پیل چې دی په اش شوی دی نو د اش دغه لومړی توری چې دی باید غټ ولیکلی شي. فرض یعنی اش بین کرانک. نامه یا نامن باید غټ ولیکلی شي. فرض مثال افغانستان یو نوم دی قدرمنو خویندو ورونو، دا باید غټ ولیکلی شي. دوجلند فرض مثال یا ترکای یا احمد، محمود دا باید ټول غټ ولیکلی شي. انغیره یعنی بنا یا سریزه. قدرمنو خویندو ورونو، د تاسې ته به د جرمني په هیواد کې د ځینې ادارو څخه پوسټونه راغلي وي یا خطونه راغلي وي چې په هغې کې په بهرنۍ برخه کې لیکل شوي وي چې زیا ګیاتا یا هاشمي یا زیا ګیاتا فرو هاشمي یا ښاغلی هاشمي یا ښاغلی هاشمي. نو دا به تاسې لیدلي وي قدرمنو خویندو ورونو، نو دا باید غټ ولیکلی شي. نور د دغه څیزونو څخه قدرمنو خویندو ورونو چې هر څه وي نور واړه لیکل کیږي. قدرمنو خویندو ورونو، نو دا اوس زموږ د نننۍ ورځې درس. هیلهمند یم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي او نو که چېرته مو قدرمنو خویندو ورونو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او په کمنټ کې ماته ولیکئ.